السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی جی؟ زما عزرجان نوم دی جی. او د کوم ځای سره تعلق دی؟ زه خو د کالام اوسېدونکی یم. بټخیله کې څه کوئ؟ په دلته ژوند کوو. ښه بټخیله کې ژوند تېروئ او کار څه کوئ؟ یاره کار خو مثلا سعودي عرب ته ځو راځو نو مزدوري. ښه مزدورۍ له ځای راځئ. د مسافرۍ په اړه راته ووایه چې مسافري څومره ګرانه ده؟ یاره مسافرۍ خو ډېر زیات ګرانه ده او لکه ډېر زیات ګران دي. د پاکستان او د هغه ډېر فرق دی او په دې لحاظ سره چې دلته رشته داران مونږ پرېږدو، خپلوان پرېږدو، ځو مسافرۍ له ځو او هلته چې کوم دی نو بیا دا خپل خپلوان څوک ډرینګ کوي، یاره موبایل راولېږئ، څوک وایي سري راولېږئ، څوک یو شی غواړي بل شی غواړي او چې انکار کوو خفه کېږي او چې مطلب دیګو نو ډېر ګرانه ده، ډېر زیات سخت دی. هلته ستاسو اختر څنګه وي؟ یاره اختر خو د پاکستان په شان اختر نه وي، ډېر زیات ګرانه وي او هلته اختر دا وي چې بس مونځ وکړو او یو بل سره غاړه غاړی شو او بیا چې کم دی نو بس راځو ډېرې او هغه ځای کې به بس څوک یو ځای خفه ناستي، څوک بل ځای خفه ناستي. لکه مطلب دا دی چې د پښتونخوا په شان د پاکستان په شان چې کوم اختر دی یو بل سره زو راځو راشه او درشه دا نشته، دا هلته نشته. دا نشته د هر چا په خپل سر باندې خپل سر باندې دی. بس دلته د پاکستان په شان نشته، هلته ډېر زیات ګران. که چېرې ستاسو داسې خفګان راشي په دیرو کې نو بیا ستاسو ملګري داسې شته چې تاسو رضا کوي؟ یاره جی زمونږ ملګري شته خو د پاکستان په شانې خو نشته خو د هغه ځای د وخت سره مطابق چې تا سره هیلپ کوي، منډه ترړه وهي او دغه ژوند دی نو لکه پاکستان په شان دی بني. سهار څه ټایم ځئ او د شپې څه ټایم راځئ؟ یاره جی سهار خو موږ د ملا بانګ نه یو 10 منټه مخکې پاسو او ځو هلته کار او بیا مازدیګر ناوخته راځو. د مسافرۍ ژوند لکه ډېر ګرانه ده. هلته کې چې راځو بیا ځان له پخلی مخلی کوو، لکه کپړې مپړې مخیرن یا هغه وینځو او ځان له اخلی پخلی کوو. ډېر زیات ګران دی، ډېر زیات ګران دی. مسافري انتهایی ګرانه ده. انتهایی ګرانه. دلته چې څوک وفات شي نو ستاسو راتګ ورته څنګه کېږي؟ یاره تاسو به اورېدلي چې هلته ډېر زیاته سختي ده، ګراني ده چې سړی مړ شي هلته کې په میاشتو میاشتو په تلاجو کې او لکه د پاکستان په شان دي. تاسو به حالات تاسو ته پته ده او لکه پاکستان کې به سړی مړ شي نو بس 10 منټ دغه ګنټه دوه په سړی لکه ښخ کړي په هغه ځای کې به میاشتو میاشتو پراته. نه زما مطلب دا دی چې تاسو هلته څوک وفات شي نو پاکستان ته یې راوړی شو خو چې دلته وفات شي نو تاسو ولا راتلی شئ؟ یاره نه شو راتلی، ډېر زیات مشکله خبره ده او دو نظر لکه نشي راتلی سړی. ښه بل تپوس زما دا دی چې هلته جرګه سیسټم وي ستاسو که نه؟ یاره هلته کې جرګه هم داسې خاص دي او دونه لکه د پاکستان په شان دي نه وي. ته په خپله به لکه خپل ملګري لکه څه یار دوست وي هغه ټایم چې راشي او تا سره لکه څه خبرې مبرې راشي نو هغه پاکستان هغه نشته. قانون د پاکستاني دپاره یا د خارجي دپاره څنګه دی او د خپل وطن د خلکو دپاره؟ یاره د خارجو اجنبیانو دپاره بیخي نشته قانون هلته. لکه خپل کسانو دپاره قانون دی هلته کې هر څه کولی شي. زموږ دپاره لکه مني مني او لکه زموږ د اجنبیانو د پاکستانیانو یا نور ملکونو د دوی دپاره لکه نظام صحیح نشته. د پی ټي آی د ګورنمنټ نه څومره تاسو لکه مطمئن یې په دې باندې؟ یاره جی زه به دا ووایم چې پی ټي آی حکومت دا لکه زموږ دا درخواست دی چې به یې لکه په دې سعودي عرب په دې دغه باندې لکه یو نظر واچوي لکه په مسافرو باندې لکه ډېر زیات سخت راځي او لکه سختي ده او هلته کې د قامې مسلې او د پیسو لکه ډېر لانجې کونجې. سفارتخانې شوې؟ سفارتخانې هم داسې خاص دغه نشته، داسې منډه ترړه صحیح نشي نه. د نور ملکونو سره وایي خپل نور هر یو ملک لکه نور ملکونه چې کم دي لکه انډیا شو یا نور ملکونه شو د هغو سفارتخانې ښه ټیټ دي، هغو لکه منډه ترړه وایي او زموږ لکه پاکستان لکه ډېر دغه ملکونو والا چې احتجاج هم وکړي نو دغه احتجاج ته هم غوږ دی خو پاکستاني کې احتجاج وکړي خو څه غوږ پرې نه کوي. نو تاسو مراد سعید صاحب چې نن سبا یاره زه به دا ووایم چې مراد سعید صاحب ته به دا ووایم چې په دې اړه لکه مسافرو باندې هلته ډېره سختي ده او لکه په دې دغه باندې لکه یو نظر واچوي او لکه زموږ دا پیغام دی او د عمران خان صاحب نه هم چې لکه دا دغه وکړي نو خلک لږ نظر واچوي د مسافرو ته. عزرجان بھائی دا راته ووایي چې تاسو په دیره کې څونه کسان پاتې کېږئ؟ یاره سرجي موږ خو 15 کسان پاتې کېږو په دیره کې او داسې نورو دیرې دي هغو کې 50 کسان 80 کسان 80 کسان هم پاتې کېږي لکه څوک 10 کسان یې دي
دا راته ووایي چې په دې دیرو کې د کټونو سیسټم دی که نه د ځمکې دی؟ یاره هلته کې د ځمکې سیسټم دی خو مونږ وا چې لکه د پاکستان په شان ژوند نشته لکه هلته کې دغه ګرانه مسافري ګرانه ده. په دیره کې چې کم ملګري پاتې کېږي د هغوی نومونه؟ ما سره خو دیره کې ربیع الله پاتې کېږي، سرفراز پاتې کېږي او محمد اسلام پاتې کېږي، هارون پاتې کېږي او بس داسې دا نور ملګري دي او اسلام دغه دی دا منصور دی او دا ملګري راسره پاتې کېږي. ټیک دا د لرو پرتو سیمو دي که نه؟ یو ځای د بل ځای. حضرت جان بھائی اخیری پیغام بس تاسو صحیح؟ یاره آخري پیغام زما دا دی خلکو ته چې بھائی لکه سعودي عرب د نه راځي مزدورۍ له او چې راځي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک ځي سعودي عرب د حج عمرې له به ځي او لکه مزدورۍ له به نه راځي او دا پیغام مې دی چې څوک یې راځي وایي نه زه قسمت ګورم نو هغه د شپه وروسته بیا نه ګوري بیا دې ډایرکټ راځي. السلام علیکم، زه یم صابر حجازي او تاسو ګورئ ملکن ټي وي. کچره تاسو زمونږ یوټیوب چینل ملکن ټي وي نه سبسکرایب کړئ نو اوس سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې دا شان زمونږ معیاري او خوندور پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. ډیره مننه. चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे